امام صاحب مبارک چې موږ تاسو په مذهب یو دا خلکو چې کمال پیدا کړی دي دا دونه مقامونه چې د انسانانو پیدا کړي دي دا د سپمو ته نه دي پیدا کړي. حضرت امام صاحب په مذهب چې دوی حصې د امت روان دي دا داسې نه و چې امام صاحب موږ تاسو غوندې سړی و. د امام صاحب هر صفت چې راواخلې که اوس د مځکې مخ سره یې کې په اچا کې نه شي پیدا کولی. حضرت امام صاحب په مناقبو کې راځي حضرت امام صاحب ته یو سړي ښکنځل کول دی ځینې روان هغه ښکنځل کې دی ځینې روان دي هغه ښکنځل کې دی روان هېڅ غږ نه ورته کوي. اخري هغه سړی ورته وایي وایي تا اوس د سپی فرض کړی یم چې زه درته غاپم ته غږ نه کوې که څه بلا خو د ساره زه درپسې یم ښکنځل درته کوم غږ نه کوې. حضرت امام صاحب وایي زما عادت دا نه دی چې چاته د ښکنځلو جواب ورکړم. حتی یو روایت دلته زما سره کتاب دی امام صاحب واقعات لیکلي دي هغه لیکلي دي وایي اخري چې کور ته ننوتي باره ورته ودرېدي ویل زما خو کور راورسېدي نور ښکنځل که راته کوې نو درته درېږم که نه نو زه ځم خپل کور ته کار لرم. دغسې حلم یو. ګوره بیا اله العالمین څنګه انتقام اخلي د امام صاحب مبارک په کراماتو کې راځي. یو سړی حضرت امام صاحب ته رالي کور ته ورته رالي عجب یې ډېر زیر کړي. امام صاحب مبارک عجب مظلوم امام و په لاګور د امامانو کې په خپل زمانه کې عجب ډېر دشمنان درلودل لکه نن چې سپي ډېر پسې غاپي په هغه زمانه کې هم داسې دشمنان یې درلودل. نن ګوره د دنیا وابیان په یوه مذهب پسې دونه نه غاپي لکه د امام صاحب په مذهب پسې. د امام صاحب مذهب ته دوی خولې وراچولي دلته وغاپه هلته ورته وغاپه دا مذهب ته د امام صاحب تبر وایه نعوذ بالله هغه صحابه لیدلي وه هغه د صحابو د زمانې سړی و. موږ چې په چا پسې اقتدا کوو چې د چا په مذهب پسې روان هغه د صحابو د زمانې و د هغه داسې صفات وه. نن زمانې ګرد وابیان راټول کړه امام صاحب د چوټې ځای ته ولاکه ورسې ټول دنیا وابیان. یو سړی ورته رالي کور ته دروازه یې ور وټکول ډېر خلکو زیروي ډېر خلکو زیروي ډېر مظلوم امام تېر شوی دی ځکه الله دومرې قدر ورکړی دی. ګوره دا حدیث مو اوس ووایه چې ته معافي و صبر وکړې الله به دې نوم څو ځل لوړ کړي. د امام صاحب غوندې لوړ نوم په ګرده دنیا کې د بل امام نشته. الله دونه قدر ورکړي ځکه د عمر قدر بردباري و صبر یې کوي. یو سړي دروازه ور وټکول امام صاحب چې مبارک چې ورته راووتي وایي زه ستا مور کوم مور دې کونډه ده ته دې څنګه یې مور ما ته راکوې که نه دا څونه بده خبره ده څونه لوی ښکنځل دي چې سړی د یو چا دروازه ور وټکوي چې ستا مور کومه کونډه کومه راوړه ما چې په نکاح کړه. حضرت امام صاحب مبارک ورته زه به د مور څه پوښتنه وکړمه زه د دې اختیار نه لرم هېڅ یې نور درته نه وویل. ولاړې کور ته ننوتې دا خوا راووتې وایي زما مور وایي زه بل سړی نه کوم. مور ته یې وویل هغه وایي زوی دا څه راته وایي. حضرت امام صاحب په دروازه کې یو سړی راته ولاړ وایي زما مور وایي زه بل سړی نه کوم. د الله په فضل سره د حضرت امام صاحب کرامت و د اله العالمین قهر و د امام صاحب مبارک غچ و انتقام الله ځینې واخلي. هغه سړی پر د مابینځ باندې دوه ځایه سپرې شو. خلک راغلل سړی یې وکتي دعوا شروع شول چې امام صاحب زموږ سړی راوژلی دی. پر امام صاحب باندې رپورټ و عریضه وکړل د وخت قاضي و باچا امام صاحب ته آن راواستوي وایي سړی دې وژلی دی. حضرت امام صاحب مبارک دا قصه ورته وکړل ما نه دی وژلی زه په کور کې وم دروازه یې راوټکول داسې خبره یې راته وکړل زه چې راووتلم جواب مې ورکړي د الله په قدرت سره دوه ځای شو. اله العالمین زما انتقام ځینې واخیستې ما جواب نه ورکوي. قاضي ته وویله ول که چیرې ما وژلی و نو انسان چې یو سړی په مابین دوه ځای کې داسې دوه ځای نه شي کولی چې حالت سویه وي ته یې وتله که چیرې یوه خوا پر بلې خوا درنه وه نو ما سره پرې کړي دي او که دواړې خواوې سره برابر وي نو الله سره پرې کړي دي. قاضي ولوی تلی سړی چې وتلی یوه ذره قدر یوه خوا پر بله خوا درنه نه و پر د مابین داسې پرې سوي بس حضرت امام صاحب آزاد کړي ولشتاګو چې اله العالمین دې انتقام اخیستی. ګوره الله بلا کیف وعده کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مو اوس ووایه چې الله دې انتقام اخلي که چا ظلم در سره وکړي ته انتقام مه ځینې اخله پرېږده رب ته پرېږده ته معافي وکړه. ستا دپاره ښه صفت دا دی چې معافي وکړې ستا عزت په دا کې دی ستا غیرت په دا کې دی ته معافي کوه پر خپل نفس باندې پښه کښېږده رب ته ور پرېږده چې رب یې څنګه انتقام ځینې اخلي. الله بلا کیف وایي زه یم عزیز ذو انتقام. قرآن کې الله بلا کیف خپل د ځان صفت په دې ذکر کوي. اله وایي زه غالب یم زه قادر یم د انتقام اخیستونکی یم پرېږدئ چې زه څنګه غچ ځینې اخلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره زیر شوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثل په امت کې څوک نه دی زیر شوی. د الله رسول صلی قسم اخلي وای په درست انسانیت کې څوک دونه نه دی زیر شوی پر دین لکه زه. خو د نبی علیه السلام به محافظ څونه قدر و سبحان الله.
لور یې چا ور قتل کړل ګوره زنانه لور د مکې مکرمې څخه یې لور هجرت کوي کافران پسې ووتل ول نه به ځې په ښکاره باندې هغه اوښ چې د نبي علیه السلام لور پر سپره وه هغه یې ووهي اوښ غوزار سو د ده لور لاندې ځینې ایله سوله د هغه مرض د سپسې قتل سول خو هغه سړی نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ته رالی ویل الله پیغمبره زه ایمان راوړم معافیه مې کوي نه معافیه ستا لور مې قتل کړې ده نبي علیه السلام یې زه الله ته مې پرېښی معافي نبی کریم صلی الله علیه وسلم معافي خوښول د دنیا او د خپل نفس په خاطر باندې یوه ورځ په ټول عمر نبی علیه السلام د چا څه انتقام نه دی اخیستی د دین په خاطر به رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې په غضب سو داسې به په قهر باندې سو چې در یوې خبرې در دین به چاته نه تېرېدي بیا په قهر کېدی بیا به غصه کوله پر دین باندې نو پر دین غصه کوه د دین په خاطر باندې پر دین غیرت وکړه د دین د دشمن سره مقابله وکړه خو چې ستا او ستا د نفس خبره رالل بیا عفو کوه بخښه کوه دا د نبی علیه السلام صفت دی دا د مسلمانۍ صفت دی دا قرآن د جنتیانو صفت ذکر کړی دی الله بلاکۍ په قرآن کې وایي جنتي انسان دغه دی د جنت مستحق دغه دی چې څوک ظلم وکړي دی معافي کوي نو معافي په ځان کې عادت جوړ کړي پر نفس د شیطان په قول باندې مه کوئ په زور باندې ما درته ویل ګور دا ډېر زور غواړي دلته نفس هم درته راپورته سي دلته شیطان هم مخته درته ودرېږي خو ته که جنت غواړې که ته د الله رضا غواړې که ته د اله العالمین څخه معافي غواړې چې نفس شیطان هر څومره درته راپورته سول وس دې کار کوي په دغه وخت کې بیا هم الله ته متوجه سه عفو کوه معافي کوه اله العالمین دې موږ تاسو ته را نصیب کړي الله بلا کیف دې د نبي علیه السلام دغه ارمان ورپوره کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې مې دا خلک کم دي چې معافي کوي الله دې موږ تاسو د دې مستحق جسمك مطهر روحك معطر أنت صبح ظلمتي وجهك منور أنت صبح ظلمتي وجهك منور رادي ولارنا منتا أي نور الأنوار تمي شفاعت وكلا پاک نبي سردار رادي ولارنا منتا أي نور الأنوار تمي شفاعت وکړه پاک نبی سردار خیر عمل نداریم هستیم گناهگار تمي شفاعت وکړه پاک نبی سردار تمي شفاعت وکړه پاک نبی سردار